ملګرو کوم میچ چې شوی دی په هغې نه پس چې بیا کوم پښتانه یو بل ته کنځل کوي د هغې په هکله باندې ضمیر خان ضمیر صاحب یو څو شعرونه ویل دي هغه واورئ بیا پې خبره کوو. السلام علیکم وروره. میچ که هر څوک ګټي که افغانستان ګټي مبارک دی وته که پاکستان وګټوم فخر پې کوم مبارک دی وته خو وروره نفرتونه مه خوروئ کنځلې مه کوئ سوال درته کوم د خدای په خاطر او د الله په د قرآن په خاطر کنځل مه کوئ. تاسو پښتانه هغه هم مسلمانان دي موږ هم مسلمانان دي زموږ هم پښتانه دي هغه هم پښتانه دي ټیک ده وروره مننه. او چې چا وبایلو هغوی ته دې هم مبارک شي ښه ښکلې لوبه یې وکړه او چې چا وګټو هغوی ته دې هم مبارک شي ځکه چې هغه هم زموږ فخر دی زموږ ویاړ دی. نو دغه ضمیر خان ضمیر صاحب یو څو شعرونه ویلي کوم چې هغې ویل چې آیا کم پښتانه چې دي هغه اوس یو بل ته کنځل هغه کوي په کمنټسونو کې هم کنځل کوي کم د دوه لوبغاړي هغه هم خپل منځ کې چې کوم وران شوي یو بل پسې کم دباو مباو کړی نو هغه هم ستاسو وړاندې وه نو هغه ټولو پښتنو ته دا پیغام ورکړو چې آیا زموږ کوم ټول پښتانه چې نو هغه داسې نور مه کوئ او داسې کم د دې نه کم تاسو د بد چې خوروئ نو هغه نه دي کول پکار ټول چې کم دی هغه د امن یو پیغام ورکوي که میچ چا هم وګټو نو بس موږ ټول چې کوم پښتانه ورونه یو هغه موږ له داسې کنځل او ویناګانې یو بل ته نه دي کول پکار. نو دغه معلوماتو کوم ضمیر خان ضمیر صاحب کوم ویډیو چې هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان.